الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله مو روغ او جوړ لره. زموږ او ستاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې نظامی خوځښتونه او غزاګانې. په مخکې درسونو کې موږ او تاسو وویل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مشرکانو او د قریشو له خوا نه د تهدیدونو سره مخ شول، نو هر یو نفر به ځان ته فیره کوله او دا رقم نبی علیه السلام دپاره به صحابه کرامو فیرې کولې او هر سړی به وسلې سره ګرځېده او پهرداري به یې ورته خلکو کوله. نو چې کله د جهاد او د قتال مشروعیت راغی، بیا هر سړی آزاده ګرځېده. نو په دې وختونو کې دا چې په مدینه منوره کې بې امني راغلی وه د قریشو له خوا نه، نو نبی علیه السلام او صحابه کرامو ته الله تعالی د جهاد دپاره مشروعیت او د جهاد حکم راولېږه. نو هغه څه چې صحابه کرام یو چېرته نبی علیه السلام لیږلي وي او خپله یې پکې ګډون کړی وي، دې ته غزا ویل کېږي. او کم یو کې چې نبی علیه السلام صحابه کرام لیږلي کوم جنګ دپاره او خپله یې ګډون نه وي کړی، دې ته سریه ویل کېږي. نو نبی علیه السلام نظامی خوځښتونو اهداف چې صحابه کرامو ته ښودل یا عام نورو مسلمانانو ته، دا څو اهداف و. یو دا و چې د دښمن د خوا نه کشف او څارنه او د مدینې منورې د امنیت څارنه، دا یې کوله مسلمانانو، دا یې هدف و. دوم هدف دا و چې د قریشو کاروانونه بند کړي او د قریشو له خوا نه چې کوم فشار په مسلمانانو باندې ده یا دا رقم د دوی د خوا نه چې کوم یو ډار ده دا بند کړي، دا هدف د مسلمانانو. او بله دا چې د قریش دوی دپاره راځي، دوی د خپلې ګمراهۍ نه تیر شي او ایمان راوړي. دا د نظامی خوځښتونو اهداف و. او بل هدف دا و چې د اسلام دین دا په ټوله نړۍ کې خپور شي. نو لومړی سریه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خوا نه لیږل شوې ده، هغه د سیف البحر په نامه باندې، یعنې د سمندر توره دې په نامه باندې سریه وه. نبی علیه السلام د هجرت په لومړي کال باندې د روژې په میاشت کې دا ولیږله او مشر ورته حمزه رضی الله تعالی عنه ولیږه چې د نبی علیه السلام تره و او کاکی و، او 30 تنه دې سره یې ولیږل چې هغه ټول مهاجرین صحابه کرامو. او بیا دوی په سیف البحر منطقې ته چې کله ورسېدل، د شام له خوا نه یو کاروان راغی چې مشر ابو جهل او 300 تنه ورسره وو. نو دا دواړه ډلې یو بل سره مخامخ شولې، خو جنګ ونه شو ځکه په منځ کې مجدي بن عمر جهانی په نامه یو سړی و، دا منځ ته شو او جنګ ته خلک پرې نښودل. نو دا لومړی سریه وه په اسلام کې. او بیرغ یې چې و د سپین بیرغ و او په اسلام کې لومړنی بیرغ هم همدا سپین بیرغ دی. د دې نه وروسته بیا مرصد غنوي رضی الله تعالی عنه یو سریه کې ولیږل شو چې هغه بیرغ هم سپینو. او بیا ابو عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنه د شوال په میاشت کې د 80 کسانو سره چې هغه ټول مهاجرین و، رابغ په نامه باندې یو ځای ته ولیږل شو او هلته د ابو سفیان د ډلې سره مخامخ شو. خو بیا هم جګړه ونه شوه، د تور د غشو ګزارونه یو بل باندې وکړل، خو نوره جګړه ونه شوله. هغې نه وروسته د ذوالقعدې په میاشت کې سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د 20 کسانو سره چې دا هم ټول مهاجرینو د خرار په نامه باندې یو ځای و، هلته ورغله، خو بیا هم جګړه ونه شوه. نو دغه سریې اول وختونه کې ولیږل شوې. او د هغې نه وروسته د هجرت په 2م کال باندې د سفر په میاشت کې سفره چې ورته وایي 80 تنه مهاجرین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ابوا په نامه باندې یو ځای و، هلته ورغلل، خو مقابل لوری رانغی او جګړې ته تیار نه شول. چې دا په اسلام کې لومړی غزا ده چې ابوا په نامه یادېږي. یو خو لومړنۍ غزا چې هغه لویه غزا ده چې جنګ پکې شوی دی، بدر غزا ده، هغه بیله ده. دا غزا ده نبی علیه السلام پکې ګډون کړی ده، خو ولې جنګ پکې نه ده شوی، ابوا په نامه باندې، ابوا او ودان په نامه. بیا د دې نه وروسته د هجرت په 2م کال کې د رجب په میاشت کې عبدالله بن جحش
اسدي رضی الله تعالی عنہ د 12 تنو مهاجرینو سره د مکې او طائف په منځ کې یو نخله په نامه باندې یو ځای و، هلته د قریشو کاروان ونیو او یو تن ترې ووژه او 2 تنه ترې بندیان کړه او دا کار د رجب په میاشت باندې وکړه. نو د اسلام په اوایلو کې 4 میاشتې وي چې دا حرام میاشتې ورته ویل کېږي. په تیرو درسونو کې موږ او تاسو ویلي دي چې یو محرم الحرام میاشت ده، بل رجب میاشت ده او بل ذوالقعده او ذوالحجه. دا 4 میاشتې حرام میاشتې دي او د اسلام په اوایلو کې اولو وختونو کې په دې کې جنگ حرامو. نو بیا وروسته یا په اوس وختونو کې چې دا حکم منسوخ شوی دی، نو مجاهد کولی شي چې په 12 واړو میاشتو کې د دښمن سره د کافر سره جهاد وکړي. نو نبی علیه السلام دوی ته په غوسه شو او دا بندیان خوشی کړه او د مړي دیت مقابل خلکو ته ورکړه. نو د دې وجه نه بیا په قرآن کریم کې آیاتونه هم راغله او بعض صحابه کرامو به نبی علیه السلام نه پوښتنه هم کوله چې د حرامو میاشتو کې موږ جنګ وکړو او کوې نه کړو. نو الله تعالی آیات را نازل کړه یسألونک عن الشهر الحرام. الله وایي تا نه پوښتنه کوي په باره د حرامو میاشتو کې قتال فیه چې جهاد په دې کې څنګه دی. قلت ورته ووایه قتال فیه کبیر، جهاد جنگ کول په دې کې لویه ګناه ده. خو بیا کفارو داسې کوه چې هغوی به په همدغه میاشتو کې په همدې حرامو میاشتو کې مسلمانان د مسجد نه د الله تعالی د لارې نه د مسجد حرام نه دین بندول. نو الله وایي وصد عن سبیل الله، بندول د الله د لارې نه، د الله د دین د لارې نه، وکفر به او په الله باندې کفر کول، الله نه منل، د الله رسول نه منل، والمسجد الحرام او خلق منع کول د مسجد حرام نه مکه مکرمه نه. دا بیا څنګه دی؟ و اخراج اهله او وستل د اهل د مکه مکرمه منه د دې زینه اکبر، بیا دا الله په نسبت بيخي لوی ګناه ده. تاسو چې مقابل لوري توي چې په حرام میاشتو کې موږ سره جنگ مکوي، نو تاسو کفار چې الله باندې کفر کړه، همدا رقم خلق د الله د لارې نه د الله د دین د لارې نه منی کوي او مسجد حرام نه خلق منی کوي او خلق د مکه چې خپل ځای د دې نه منی کوي، نو دا بیا بيخي لوی ګناه ده. الله وایي نو د هجرت په 2م کال باندې بیا د مسلمانانو د شعبان په میاشت کې د مسلمانانو قبله بدله شو د بیت المقدس نه مکه مکرمه ته، او همدا د نبی علی السلام ارزو او امید، ځکه نبی علی السلام به بار پاس اسمان طرف ته کتل، تقاضا دا و چې الله تعالی یو حکم راولېږي چې دا قبله بدله شي. نو الله تعالی آیات راولېږه قد نرى تقلب وجهك في السماء. الله وایي موږ وینو ستا او اړول اسمان طرف ته چې دا مخ دې اړه او تقاضا دې دا چې قبله بدله شي. فلنولینک قبلة ترضاها. الله وایي زر د چې موږ به دغه قبله ته واړو چې کومه باندې ته راضي کېږي. نو چې کله قبله بدله شوه په دې کې الله تعالی نبی علیه السلام ته او مسلمانانو ته منافقین یهودیان چې د مسلمانانو په سب کې ځان یو ځای کړو او مسلمانانو ته ځان مسلمان معرفي کوو، نو دا الله معلوم کړل. بیا د دین وروسته ان شاء الله چې موږ استاد درسونه نور د نبی علیه السلام غزاګانې چې کوم یو کړي په مدني ژوند کې او د جهاد شروع کېدل، دا درسونه به په راتلونکي درسونو کې وایو ان شاء الله. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.